د اختر په ورځ د مړي کور ته د تعزیت او د دعا دپاره ورتلل چې هلکه راځئ دغه پلاني پلار وفات دی او دی لومبنی اختر دی چې تعزیت له ورشو. صحیح شوله؟ یا د اختر په ورځ باندې قبرستان ته تلل، پلار دی وفات دی، مور دی وفات ده او د هغوی قبرونو له ورتلل او هغوی ته دعا کول. دا دوه عملونه د اختر په ورځ خاص کر په پښتنو کې پاخه رواجونه دي. راځئ چې شرعي نقطې نظر سره په دې باندې رڼا واچو چې دا عملونه موږ کوو نو آیا دا موږ ګناه ګټو او که دا موږ ثواب ګټو. اول خبره خو دا ده چې چا کره مړی شوی دی او لومبی اختر پرې راغی او ته د هغه تعزیت له د اختر په ورځ ورځې، نو دا رضان سره یاد ساته چې دا ګناه ده، شرعي طور دا ناروا او جایز دي. هلته د مړي کور والم داسې ماحول جوړ کړي چې کټونه واچي چې اوس به خلک راځي او دلته دا خلک هم د دې دپاره ورځي چې موږ د ده سره کینو، یو ځل بیا د ده سره دا غمرازي وکړو او چونکې اختر دی دی به خپی. نو که اختر دی او د مړي کور واله خپی که نه، نو دا خفګان باندې دی الله رانیسي نه. که زړه خفه دی او سترګې اوښکې تویی نو په دې الله رانیسي نه. خو د اختر په ورځ هم دله د غم ماحول جوړول، د غم فضا جوړول، خرابې خیرنې کپړې اچول، کمزوري بیکاره پیزار اچول چې خلکو ته دا شو کی چې زما خو میاشت نیمه مخکې پلار وفاتو یا دې تیر کال کې مې پلار وفاتو چې دا لومبی اختر په ما راغی نو په ما نن د غم ورځ ده او په ما نن د خوشحالۍ ورځ نه ده. نو شریعت کله هم د دې اجازت نه ورکوي، دا د دې مړي کور واله دپاره هم ګناه ده. او دا کم خلک چې ورځي او دا رواج یې جوړ کړی او دا رواج ورځ ته ورځه پخی، نو دا رضان سره یاد ساته چې دغه خلکو په دې ګناه کې حصه ده. او داسې عملونه او داسې رواجونه د نسل نه نسل ته پاتې کېږي چې مشران ځي ورپسې کشران راځي. نو که مشرانو او نوجوانانو چېرته دا عمل پرې نه خوستو او د اختر په ورځ د مړي کور ته تلل او تعزیت جوړول او د غم او د خفګان بیا یوه فضا جوړول او د هغه سترګو نه اوښکې راځي او تی ځان ته رانږدې کې چې زه خیر دی او بس داسې خبره نه ده، هغه دې سره د هغه نور هم جړا سیوا کېږي. دا ماحول جوړول شریعت کې جایز نه دي، دا ګناه ده. او یا د مړي کور په دغه ورځ باندې چې کم دی د غم او د خفګان یوه فضا جوړوي چې په ما نن د خوشحالۍ ورځ نه ده بلکې په ما نن غټه د غم ورځ ده. نو شریعت د دې اجازت نه ورکوي. نور که زړه خفه دی او سترګې اوښکې تویی بې اختیاره نو په دغې باندې څه نیوله نشته. خو دا ماحول جوړول هیڅکله صحیح نه دی او نه شریعت ته دی اجازت ورکوي. بله مسله دا وکړه چې د اختر په ورځ قبرستان ته تلل بعضې خلک ډیر ضروري کار ګڼي. نو دا ځان سره یاد ساته که څوک د دې وجې لاړ شي داسې ناګڼلې تګ وکړي، د دې دپاره باقاعده پروګرام جوړول، هلکه ځو به قبرستان ته، هلکه ګاډي روباسئ ځئ چې ځو قبرستان ته او مقبرې ته لاړ شو، د مور او پلار هغه قبر ته لاړ شو، مبارکۍ له لاړ شو، دعا له لاړ شو. باقاعده دا انتظام او دا پروګرام جوړول دا جایز نه دی. دی عمل ته چې خلک ګوري نو دا عمل به څوک د اختر د ورځې عیسه وګڼي، دا به څوک د اختر په ورځ خاص عبادت وګڼي، دا به واجب او فرض وګڼي، کم از کم دا به عمل به سنت وګڼي. او د نبي علیه السلام نه چېرته دا ثابت نه دي چې د باقاعده د دې اهتمام کړه چې د اختر په ورځ دا قبرستان ته لاړ شي. ورځ د خوشحالۍ ده او خوشحالي خامخا ډیره وي، نو چېرته غفلت د اخرت نه او د الله نه او د قبر او د اخرت نه رانشي. نو که په دې وجې یو سړی ناګڼلی شان او دا اراده وکړه چې راځه د مقبرې ته به م ورشم ورغی او هلته دعا وکړله، نو دا څه بده خبره نه ده بلکې علما وایي چې ښه خبره ده. خو باقاعده داسې ستا د عمل نه معلوم نشي یا زنانه ډلې ډلې مقبرو د قبرستان کې ګرځي او چې کم دی نو په قبرونو کې او په مقبرو کې دا ګرځي، دا زنانه ډلې ډلې نوی لباس نوې کپړې اچولي او دا ټول قوم په دې دغه باندې چې یاره دا قبرستان ته را زنانه راغلي نن د اختر ورځ ده، یا دغه اهتمام سره تلل چې شابه هلکه د اختر ورځ ده وګورئ مقبرې ته لا نړم او د پلار او د مور قبر له لا نړم. که دا د دې اختر په ورځ باندې خامخا ضروري ګڼې نو دا تا د اختر د ورځې یو خاص عمل وګڼه او دا ګناه ده او دې ته به دا نور قوم او نور نسل ګوري نو هغوی به هم بې دا کارونه زده کوي. حالانکې شریعت کې د دې اجازت چې څوک یې داسې لازم ګڼي نو بیا شته دی نه. وصلی الله علیه